السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده دوستانو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته په چیټ جی پی ټي باندې په اسانه سره او په یو کلیک کې داسې تھمبنیل جوړولو طریقه درښایم چې تاسو به په خپل موبایل کې ډیر په اسانه سره په دې طریقې سره یو بهترین یو اټریکټیو تھمبنیل جوړ کړئ. دوستانو کوم کسان چې یوټیوبران دي، کوم چې نوي دي یا زاړه دي، نو هغوی ته به دا خبره معلومه وي چې د یوټیوب دپاره د ټولو نه اهم څیز د یوټیوب تھمبنیل دی. او ډیر داسې کسان دي چې هغوی د تھمبنیل ډیزاین کولو دپاره ډیزاینر له پیسې ورکوي او هغه کسان ځان سره په کرایې باندې اخلي کوم چې تھمبنیل ډیزاین کوي. خو اوس درته یو داسې بهترین او اسانه طریقه درښایم چې تاسو کوم قسم تھمبنیل جوړول غواړئ په یو کلیک کې په څو سیکنډونو کې تاسو په چیټ جی پی ټي کې په خپل موبایل کې جوړولی شئ. هغه بغیر د څه محنت او مشقت نه بالکل اټریکټیو تھمبنیل به وي او د دې تھمبنیل د لګولو نه بعد بس تاسو د یوټیوب ویډیوګانې هم ډیرې وایرل شي. نو دوستانو د ټولو نه اولنی کار به موږ وکړو چې کروم ته ولاړ شو او په کروم کې به موږ چیټ جی پی ټي کولاو کړو. دوستانو په چیټ جی پی ټي کې به موږ په دې ټو ایروز باندې کلیک کړو او په دې ځای کې چې کوم ایمیجن سایډز دی، کوم چې نیو آپشن راغلی دی، په دې ځای کې به موږ کلیک وکړو. اوس دوستانو په دې ځای کې چې موږ کله کلیک وکړو نو په دې ځای کې ډسکرایب ا نیو ایمیج په دې باندې به موږ کلیک وکړو او په دې ځای کې به موږ پیسټ کړو. کوم چې زه تاسو ته پرمپټ درکوم هغه پرمپټ دا دی، په تاسو راواخلئ او په دې ځای کې به تاسو دا پیسټ کړئ. اوس دوستانو په دې کې څه چینجز دي هغه زه تاسو ته په چیټ جی پی ټي کې درښایم. دوستانو په دې دا پرمپټ تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، نو دا پرمپټ به موږ راواخلو او په دې ځای کې به موږ پیسټ کړو. اوس دوستانو کم پرمپټ چې مونږ کاپی کړی دی هغه به مونږ په دې ځای کې پیسټ کړو. اوس دوستانو دلته به مونږ لږ ډیر طریقه کار کوو. اوس دوستانو تاسو کتلی شئ چې کریټ ا کلیک بیټ های کوالټي یوټیوب تھمبنیل آن په دې ځای کې دا کوم چې ډبل کاما د هاو ټو ډیزاین ا یوټیوب تھمبنیل، لکه زه په خپل تھمبنیل زه جوړوم، دا تھمبنیل جوړوم چې هاو ټو ډیزاین ا یوټیوب تھمبنیل. زما ویډیو دا ده، نو زه د خپل ویډیو دپاره دا قسمه تھمبنیل جوړول غواړم. نو اوس په دې ډسکرپشن کې چې تاسو ته ما کوم پرمپټ درکړی دی، نو په دې ځای کې به ډبل کامې نه بعد به یور ټیکسټ وي. نو په دې ځای کې به تاسو یور ټیکسټ به ریموو کوئ او په دې ځای کې به تاسو هغه سیز ولیکئ د څه سیز دپاره چې تاسو تھمبنیل جوړوئ. لکه مطلب تاسو د ویلاګ دپاره جوړوئ یا تاسو لیکئ چې هاو ټو لرن انګلیش، چې چا د انګلیش ریلیټډ یوټیوب چینل وي، تاسو په کوم ټاپک باندې یا تاسو په خپل تھمبنیل کې تاسو څه لیکل غواړئ نو هغه تاسو په دې ځای کې ولیکئ. اوس دوستانو که تاسو د شارټ دپاره جوړوئ نو په دې ځای کې به د یوټیوب په ځای تاسو انسټا ولیکئ، ولې چې دا د یوټیوب د شارټ دپاره بیا پرفیکټ نه جوړئ. خو که تاسو انسټا ولیکئ نو هغه دا دی چې تاسو ته به دا پرفیکټ تھمبنیل جوړ کړي. که تاسو د ټیک ټاک، د فیسبوک ریلز یا د یوټیوب شارټ دپاره جوړوئ نو تاسو به د یوټیوب په ځای باندې په دې ځای کې انسټا تھمبنیل ولیکئ. اوس دوستانو تاسو چونکې د غټو ویډیو دپاره جوړوئ نو په هغه ځای کې به تاسو ریشو چې کوم دی نو 16:9 دا به تاسو سلیکټ کړئ او په دې ځای کې به تاسو په دې پکچر باندې کلیک وکړئ او د خپلې ګیلرۍ نه به تاسو یو پکچر راواخلئ کوم چې تاسو په تھمبنیل کې لګول غواړئ. لکه زه دا یو لګول غواړم نو هغه به په دې ځای کې سلیکټ کړو. د سلیکټ کېدو نه بعد به سمپلی مونږ په دې ایرو باندې کلیک وکړو نو زمونږ چې کوم تھمبنیل دی دا به مونږ ته جوړ شي. نو اوس دوستانو په دې ځای کې چې زما کم ایمیج دی نو د هغه کریټینګ به شروع شي. اوس دوستانو په دې ځای کې به تاسو لږ ډیر ویټ کوئ، ولې چې دا های کوالټي تھمبنیل تاسو ته جوړئ نو په دې ځای کې به دا لږ شان ټایم چې دی نو هغه ستاسو نه خامخا ضایع کوي. نو په دې ځای کې به تاسو لږ ویټ وکړئ او د ویټ نه بعد بس تاسو چې کوم تھمبنیل دی هغه به بالکل ریډي شي. که بالکل تاسو ته پرفیکټ لګي نو تاسو په خپل ویډیو باندې دا قسمه تھمبنیل لګولی شئ. خو که تاسو ته دا قسمه تھمبنیل ښه نه لګي نو تاسو بیا دوباره دپاره هم دا ری یوز کولی شئ. نو دوستانو په دې ځای کې زما د یوټیوب چې کوم تھمبنیل دی هغه تیار شو او تاسو کتلی شئ چې څومره په بهترین طریقې سره زما چې کوم تھمبنیل دی هغه تیار شو. یو مسټیک په دې ځای کې دا وشو چې ما چې کوم خپل پکچر ورکړی نو هغه په دې ځای کې ونه لګي، ولې چې هغه ایرو ما مخکې کلیک کړه. نو تاسو به کوشش کوئ چې په دې ځای کې تاسو څومره هم خپل پکچر په دې
ځای کې ورکړئ نو هغه به په تھمنیل کې لګي. او که فرض که تاسو خپل پکچر هم نه اډ کول نه غواړئ په تھمنیل کې نو AI جنریټډ پکچر بس تاسو په تھمنیل کې لګي. د دې د وجې نه تاسو ته څه قسمه ایشو نه راځي. نو اوس دوستانو دې ځای کې تاسو خیال کولی شئ چې څومره پرفیکټ او په یو څو سیکنډو کې موږ ته هائی کوالټي چې کوم تھمنیل دی هغه ریډي شو. نو سمپل دوستانو تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او دا به په 1 ساعت کې تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. اوس دوستانو که تاسو څومره هم د څه څیز دپاره تھمنیل جوړول غواړئ نو په چیټ جی پی ټي کې تاسو بالکل فری اپ کاسټ جوړولی شئ. نو دوستانو د نورو اهمو ویډیوګانو د چیټ جی پی ټي او د AI ریلیټډ چې څومره اپډیټ څومره نیو ورجن راځي نو انشاءالله زما تاسو سره وعده ده چې زه به تاسو ته فری اپ کاسټ درخوایم. خو تاسو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زما ویډیو لایک کوئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ. د الله په امان.